دا بعض اثرات وی خاندانی اثرات دا موجودی. دې زمان دې کې راته یو لطیفه غوندې یو واقع وي. یو سړی په لاره روانو وږي غریب ډېر، نو یو خیمه ده، په خیمه کې یو ښځه او یو سړی دی. دې ډېر زیات وږي دی او داسې وږي مې چې خېټه مې چینګېږي. نو ما په هغه خیمه کې هغه سړي ته وویل چې ملګري ډېر زیات وږی ما او که مهرباني دې وکړله او ما دې یو نوړی ډوډۍ راکړه. وی راته غوسه شو، ډېر بخیل، دا خدای دې بې خو بس تاله به ګټلې ده، تاله به ګټم، دا مزدوري کوه، نشي ګټلې نو په سوالونو پسې ګرځې. وی دومره خبرې راته وکړه چې ډېر زیات یې ملامته کړم. په هغه سوال ستومانو کې د لوږې مړ خو ما خو دا سوال لاله نه و پکار. وی چې یو قدم مې واغېشته، وی د خیمې نه د دقې سړي ښځه راووته. وی ما ته وی کېنه کېنه دا بخیل سړی دی، کېنه ډوډۍ دې درکړو. او ډېر دارمدار یې راله وکړو، ډېر دارمدار چې دا ډوډۍ د ده نه ده، دا د خدای ده. په دې ډوډۍ کې ستا حصه ده، ته غریب او فقیر یې، زما بچي دې نه روده شي خو تاله ډوډۍ درکړو. وی زما دونه دارمدار وکړه، دونه یې زما عزت وکړو، دونه یې ما ته مینت وکړو چې په ځای کېنولم. او هغه سړي سترګې را ترې کړي دي او تندې یې پړسولی دی د دې ښځې په دې څخه. او دې ښځې هغه سړي ته چې سپېره مسافر دی په لاره ځي، دا کس د ده په ځای ته به یو چا نه دې سوال کو نو څه به وه؟ پرېږې دا غریب سړی دی ډوډۍ ورکوم. او داسې ډوډۍ را باندې وخوړه مکلفه چې سم یې موړ کړم. ښځه سخي وخته او سړی کنجوس و. وی په سفر روان شوم چې څه مخکې لاړم، بیا وږې شوم، بیا را باندې یو خیمه راله. چې خیمه څنګه راله نو هلته کې هغه خیمه کې دلته کې خو مې لومبې سوال د سړي نه کړی، سړی بېکاره وخته، ښځه سخي وخته او ښځه په زړه لږه نرمه وي. نو هلته خیمه کې ښځه وه، هغې نه مې سوال وکړ چې خورې یا ترورې وږې مه که ډوډۍ در سرې نو راکړه. هلته ښځه صاحبه راته په غوسه شوه، په چغه شوه، دا زما خاوند تا لګېدي، سوالونه به کې دې سنډا وجود ته دې ګوره، ځانن له مزدوري کوه. زما خاوند ته وګوره ولې مزدوري کوي که نه کوي، ته د هغه نه په څه کمې. یا خدای، هلته خو سړی کنجوس و، دلته ښځه کنجوسه وخته. ما خو یې دلته ښځه شی راکړه، دلته به دا ښځه هم هغه ښځې په شانتي نرم دله به. یا ښځې دونه نخرې وکړه، دونه کوکې او چغې په مه ووالې چې دې راسره شرمنده کړم. وی دې کې خاوند راغی، چې خاوند دې راغی یا ښځې ته ډېرې خبرې کې خدای دې مردارې بې خوباسه، ګټه ستا ده که زما ده. مسافر راغی، د ده حق دی چې موږ له ډوډۍ ورکړو. او یې زرې چاړه را واغېسته او چیلې را لال کړه، دې خاوند دی. وی کېنه دا دی ښه په قلار. او وی دا ښځه هغسې ګورېده، وی ما ته چې پرېږده دې سپی ته، دا دې ګورېږي، مال زما دی او چې ستا څومره شی پکار دی درله در کوم. وی ښه ډوډۍ را باندې وخوړه. وی چې تلم نو ما وخندل. وی دا سړی ما ته وی چې ولې دې وخندل؟ وی ما ورته وی چې ومې خندل په دې چې مخکې یو خیمه وه او یو دا خیمه ده، نو د هغې نه مې معامله بدله ولیده چې الټه وخته. هلته سړی مردارو شومو او ښځې سخي وه، زما مینه سماجت یې وکړه. دلته خبره لوړې وخته، ښځه مرداره ده، کنجوسه ده او ته سخي وختې. وی سړي ما ته وی چې خلک پېژنې؟ ما ورته وی چې نه اخو نه پېژنم. وی هغه ښځه زما خور ده او دا د هغه خور ده، زما خور ده، په هغه سړي واده ده او دا د هغه مردار خور ده، په ما واده ده. نو دا خانداني اثرات خامخی. سړی سخي وي، نیکه سخي وي، نو زوی نوسو کې هغه صفت را روان دی. سړی بادري، اولاد کې هغسې بادري را روانه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم سخي الله. نو فاطمه رضی الله تعالی عنها هم ګوره کړه، حضور پاک بادرو، نو حضرت حسین بادر ته هم ګوره کړه رضی الله عنه، څومره بادري و پکې. حضرت عمر بادرو، بچو ته هم ګوره کړه. حضرت ابوبکر سخي و، بچو ته هم ګوره. حضرت عثمان سخي و، بچو ته او خاندان ته هم ګوره. نو دا خانداني اثرات په یو بل کې چلیږي، روان دي.